په کندهار کې ښه ښایسته باراني هوا ده، وریځ ده. په دا باراني موسم کې بیا غر ښه خوند کوي. دغسې موټران ختلي دي، دغه ساحې ته هم ختلي دي. دلته په غره کې یو ساحه ده ډېر ښایسته، داسې پراخه ډبره ده چې بیخي داسې د 4-5 نفرو لپاره لکه جوړه کړې چې خېژمه دې هغه لوړې غونډۍ ته. دې ته خو نو غر نه شو ویلی، دا غونډۍ ده. نو هلته به کښېنو، دا لاندې ساحه معلومېږي. لاره یو څه سره دغه سوې ده، ډېره ډبرینه سوې ده. دا ټوله زیتون دي. ته وګورئ دا وریځ څونه ښایسته، دا لمر پکښې معلومېږي. سلامونه، ستړي مسئ، ورځ مو په خیر. موږ خو نو نن په کندهار کې ښه ښایسته باراني هوا ده، وریځ ده. په دا باراني موسم کې بیا غر ښه خوند کوي. نو کرار کرار روان یو، وخت د غره پر خوا باندې نو بیخي ښایسته موسم دی. خدای دې وکړي چې باران شروع شي. نو که دا وریځې دغسې ولاړې خلک به ډېر دا نو NFC رسټورانټ دی. اوس نو په ژمي کې دوی سونا لري، ښه خوند کوي چې کله کله سړی ورته راشي. داسې پر 9-10 بجې چې ورته راشي ماښام، او 2-3 ساعته پکښې تېر کړې، والا نو خوب ته داسې سوی اماده. تقریبا بالا نو د مایانو په وارې ته رارسېدلی، مایانو په واره څخه نو د مایانو شکل خراب کوي، خو اوس هم د مایانو په پواره باندې دا مشهوره ده. نو نه پوهېږم چې اوس به کم نوم ورته وایي خلک، خو پر دې مایانو هغه بیا ځینې ایسته کړه، دغه شکل ته تغییر ورکړي. هغه جومات مې ډېر وخت مخکې وایي در باندې لیدلی و، چې کار ورباندې روان و، تر اوسه لا نه دی جوړ سوی. اسلام کار ورباندې روان دی، خو هر وخت جوړ سو ډېر ښایسته مسجد کوي. وار په وار د خیره سره نږدې کېږو غره ته. سړک هم نسبت پخوا ته یو څه سره کړپ کړوپ یې پیدا کړی دی. پخوا دا ډېر ښه سړک و، ډېر وخت یې وسو د دې سړک هم. غره نو چې دی سر ته وخېجې خوند کوي. د دې ځای سړی ورته ګوري، سړی وایي دا به څونه اسانه وي منګسې. دغه یو د غره لمن څه خېجې سړي نفس خېږي. دغه ساحه د غره کې په دغه ساحه کې ډېر یو ښایسته ځای سته. یو ورځ موږ ختلي وو، موسم بیخي اماده دی باران ته، فقط شروع غواړي. دا نو د عینو مینې د ځنګل په نامه ځای دی، هغه دغه دی. هغه خواته غره ته چې نږدې سو، بیا به له خیره سره تاسو داسې به یو پښو قدم هم و په دا باراني موسم کې، ښه خوند کوي. که غره ته نه خاتو دغسې هلته یو موټر وختی، ما ولیدی
که غره ته نه ختلو دغسې به لاندې یو قدم و. داسې په غره کې وینې ډېر خلک ختلي دي. موټران دي هلته یو موټر ختلی دی. ما چې درته وویل ما موټر ختلی خیږي هغه دا موټر ولیدی. دا هغه چې وینئ دا خو نو دروازه ده د غره له خواڅه او د دروازې هاخوا ته بل تعمیر کوي وینې بیخي په غره کې. هغه یو وخت هوټل جوړېدی نو نه پوهېږم چې یوارې فعاله سو که نه سو، خو مقصد چې فعاله سوی وای ډېر ښه خوند به یې کړی وای. موټران وینئ په غره کې چې ختلي دي. یو نیم موټر راځي خیږي د غره خواته، ځینې په دې خوا کې ولاړ دي پر سړکانو باندې. ټوله خلک باران ته انتظار دي. یو خواته دا مسجد وینئ، هغه هم خلک ختلي دي دې خواته. وارې به دا موټر دلته ودروه تا به سو د دې ساحې څه به خوند واخلو. دا نو هغه ځای دی چې هر وخت باران وشي موږ دلته راځو خامخا. ښه خوند کوي دا د غره ساحه. وریځ وینئ څونه داسې باراني وریځ معلومیږي. دغسې موټران ختلي دي، دغه ساحې ته هم ختلي دي. دلته په غره کې یو ساحه ده ډېر ښایسته، داسې پراخه ډبره ده چې بیخي داسې د 4-5 نفرو لپاره لکه جوړه کړې چې دغه ساحه کې ده. نو اوس د دې ځایه نه معلومیږي چې کوم ځای دی. ښایسته ځای دی بیخي لکه په لاس چې یو چا جوړ کړی. داسې لوړ وخیږي بیا لاندې عینو مې نه ښه معلومیږي، په ټوله عینو مې نه باندې وریځ ده. باران چې بیا شروع شي بیا لاندې عینو مې نه چندانې نه معلومیږي، خوب شي. نو راځئ له خیره سره د دې خوا څه ځو، داسې یو ځای کښېنو. هله نو اذانونه یې هم وکړل د مازدیګر، دا به چای مایه وڅښو. داسې راګرځم پر دې سړک باندې. زه چې په کوم سړک پسې ګرځېدم هغه مې پیدا کړئ. چې باران شروع شي زه د باران په تمه یم. ځینې خلکو ډېر داسې یوازې کورونه جوړ کړي. ځنګل ګوره له کومه ځایه شروع دی داسې د هغه سړک چې موږ ورباندې راغلو هغسې شروع دی بالا. نو داسې ځه بیخي تر ډېره ځایه پورې دی، یعنې بل سړک دی که چاته معلوم وي. بالاخره راغلم چې ما ویل نن د دې لوړې خواڅه میله وکړمه د دې عینو مینې. داسې ښه وریځې موسم دی، خېژم دې هغه لوړې غونډۍ ته. دې ته خو نو غر نه شو ویلی، دا غونډۍ ده. نو هلته به کښېنو، دا لاندې ساحه معلومیږي، بالا به چای وڅښو. دلته ځینې خلک راځي اور بلوي. یو ورځ موږ راغلي وو
اوس هم دا د دودان راپورته کېږي کې وینئ لاره یې یو څه سره دغه سوې ده ډېره ډبرینه سوې ده څونه پورته کېږي بالا د غونه منظره لاندې معلومیږي د کار شروع ده نو نه پوهېږم چې څنګه حساب دی دا ځای ټول سره خراب کړی دی مخکې دا ښه سم ځای و دلته به موږ درېدلو ډېرې تیرې تیرې ډبرې دي نه اوس نو مینې منظره معلومه سوه داسې ورته وګورئ دا هغه وینئ دا اول لین نه دا بل دا ټوله زیتون دي ته وګورئ دا وریت څونه ښایسته دا لمر پکښې معلومیږي دا هغه غټه جامه ده دا داسې هغه غټ چوک دی وینې ټول عینو مینه تر لاندې ده نو بس موږ دلته له خیره سره چای چښو د دې منظرې څخه خوند اخلو نو بیا که باران بیا بله ورځ له خیره سره دې ځای ته سم راسو اوس مو ولیده چې لاره هم خرابه ده سره خوندوره نه ده نو بیا به خبرې کوو نو تر بیا ښه وخت د الله په امان